زه د خدای په دې جهان کې یو بنده پسې خپه یم. بدن نه وځي چې مې د رزق په تکل کې د بدن نه وځي، د خولو وږم مې د مشکو د وږمې نه ښه دی چې په سنګلو باندې خپل مرام ته ورسېږم. دغه عمل د روغ ضمیر د شلې خپې نه ښه دی. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. فاروق جان حسین یم، غږ دی د پښتونخوا ریډیو مردان. دا وخت زه ناست یم د پښتو ادب او د غږ د دنیا یو ځلنده ستوری په خوی خصلت باندې مننګ خویه، خو بلا جواهرات په خپل کتابونو کې محفوظ کړي دي. دوه کتابه یې تر دې دمه چاپ دی او بله سندرې د دې په آواز باندې ریکارډ شوي دي. هېڅ د تعارف محتاج غواړو چې مختصر مرکه هغه ستاسو مخې ته کېږدو. د دوی سره به په پښتو ادبو ته راتلل، بیا د موسیقۍ دنیا ته راتلل او بیا د دوی په غږ باندې ښکلی کلام ورسره دوی د خپلې د معذورتیا په حواله باندې په خپل شعر کې څه ویلي. د دې نه علاوه دوی اکثر شعرونه موږ د دوی وکته یا یې ګورو، چېرته دوی د احساسې کمترۍ خبره نه ده کړې، بلکې خپله معذوري تر دې دمه پورې کمزوري نه ده ګڼلې. زه به چېرته هم نه موږ سره اوسېږي. دا وخت زه موجود یم په باغ ارم کلي مردان کې، او په مردان کې بیا موجود یم ډېر ګران ډېر محترم ساجد اوان رور سره. زه به چېرته هم نه موږ سره. السلام علیکم ساجد اوان رور. وعلیکم السلام. ګرانه ستا د راتلو ډېره مننه کوم چې په دې ګرمۍ کې یو دومره مصروفه دور کې تاسو رالې او ماله مو یو څو لمحې راکې او عزتونه مو راته راوبخل. په الله ګران شي. ډېره زیاته مننه. ستاسو مرکه به زموږ د ریسرچ حصه جوړېږي. غواړو چې بنیادي تپوسونه درنه وکړو. ستاسو د شعر و ادب ته راتلل دا د کم عمر نه شوي دي؟ کله دلته راغلي دي؟ سرجي دا خو زه د فرمري جومات لکه دریم څلورم کې مې سبق کوي چې هغه وخت کې به مونږ هغه ګپ شپ لګو. هغه د شاعرۍ د آغاز د ګپ شپ نه کېږي. نو هغه ټایم کې به ما شعرونه وی چې یاره ته چې کوې دومره په ما ظلم، ستا د لاسه به دا ځان یو ورځ ولم. یاره ته چې کوې دومره په ما ظلم، ستا د لاسه به دا ځان یو ورځ ولم. ای ساجده چې اشنا دې را یادېږي په ننداره سلیما ګوره یو فلم. هغه سلیماګانې وې هغه وخت سره سپین زر او ګولډن او ننداره او وغیره که نه دغه شانده سلیماګانې. موسیقۍ ته څنګه راغلی؟ موسیقۍ ته زما چې کوم لارښود لکه په هغې کې زیاتر توجه به زه پیرګوهر شاعر یمن خدای بخیلي له ورکم. ما به چې په مشاعره کې کلام وي نو ما به په ترنم کوي. بیا پیر صاحب ما ته وی چې یاره ډېر شاعران په ترنم کې کلام وایي، خو بس هغه د هغه ځای پورې محدود د هغې په اواز کې هغه موسیقیت نشته. پیر صاحب په موسیقۍ باندې هم ډېر جوور نظر لره. نو که ته دغې طرف ته لاړې نو هم څه ناڅه مقام به جوړ کړې. دا د پیر صاحب په وینا باندې زه راغلی یم او بس تر اوسه پکې لګیا یم. اوله مو د چا کلام او کومه سندره ویلې څه یاد مو؟ بلکل لومبی البم چې ما کو نو هغه د هغه کیسټ د آډیو دور و، د ټیپه کیسټې به وې. نو د هغه کیسټ ټوله شاعري زما وه او په پېښور کې مې کړی و. د هغې موسیقۍ تړون هم زما وه، اواز هم زما و، شاعري هم زما وه. او هغه شالمار کیسټ هاوس ریلیز کړی و او د هغې نه بیا فلمونو ته هم ګانې تللې وې. ډېر ښکلی. درته وایي کوم کال و؟ کال درته یاد دی؟ یاره زما په خیال 2001 و. 2001 دننه تقریبا 24 کاله. 2001 2002 خو دقه څه به وي. ډېر زیاته مننه. چېرته تاسو په خپل شعر کې د خپلې د معذورۍ ذکر کړی دی؟ او هغه خو شوی دی. قربان. داسې په ترنم کې به یې لږ غوندې زمزمه کوم چې ته چې تکبر کوې خپل ځان ته مغروره یې، دا ګناه د حسن ده ته خو بې قصوره یې. مه وینه ساجده ته زما خوبونه مه وینه، مه وینه ساجده ته زما خوبونه مه وینه. یو خو غریبي دې ده بل په خپو معذوره یې،
دا ګناه د حسن ده ته خو بې قصوره یې. ګناه د حسن ده ته خو بې قصوره یې. ډېر زیاته مننه. ستاسو کتابونه کم کم چاپ؟ ما خو 2 کتابونه چاپ دي، جی. ناشوني او نیمګړي نیمخوا دا یو خو نایاب شوی دی جی او دا بل شته او ډېر زیات مواد پراته دي. جی تقریبا خو زه هم د 2-3 کتابونو مواد چې دي نو دا پراته هم دي. خو دا به ورته زه د یو شعر په ژبه کې ووایم چې نه کوي قرار ښه په نشو اموخته شوی دی، زړه مې ستا د مخ په تماشو اموخته شوی دی. چا د دې وطن د آبادۍ اراده ونه کړه، کم یو چې راځي په ورانېدو اموخته شوی دی. نو بس حکومتونه بدلیږي را بدلیږي او داسې خلک راځي چې هغوی زموږ د خولې نه هغه نوړی دغه کوي. یو خوا بیلونه دي او پوره لانجې کونجې دي، نو هغه کتاب چاپولو ته به مو څه سم کړي. خپله ایسه هچوي. خو مین خبره دا ده چې وروسته تقسیم کوونکي چې کوم دی تاسو به بلا ځلې کتلي بیا د ثقافت په دنیا کې او بیا د کتاب په موادو کې دې کې حکومت چې کوم دی شومتیا نه ده کړې، خو وروسته تقسیم خلکو مواد کتاب له کتلي دی او کتاب کې چاپ کړي. تاسو مواد پراته دي او د چاپ نه پاتې دي. نو دا ما چې څومره خپله تجربه ده نومونه به نه اخلو، باید چې زموږ غږ هغوی اوري او تاسو نه لکه تاسو د مخکې به دا تېر شوي هغوی چې کوم دی تقسیم سم نه دی کړی. جی په دې کې داسې شوي دي چې بعضو ټایم موږ ته که څه چک میلاو شوي دي ویني به ماله راکړې چې چا کړی دی او چې ماله به راکړي او لکه داسې شوي دي او دا هم د حکومت په دغه اوچتو څوکو باندې ناست خلک دی. حکومت موږ په هر ځای کې نه ګرموه، د هغوی د خزانې نه هغه فنډ روزي. بل تاسو د کتابونو خبر وکړو نو اکثر پکې کوشش دی چې هغوی پکې ماما خورۍ کوي. ستا د خولې نه په خپله ووته چې چا سره مواد پراته دي او څوک بیا دې موقع له مواد ګوري. ټیک شو. نو دغه خبرې یو بیا پکې داسې هم شوي دي چې بهي دا کتاب دی او په دې 1,00,000 روپۍ خرچه راځي، زه خیر دی ته به یو 100,000 بیا ما له پټې دغه کې نو بس د 1,00,000 روپو کار ستا په 100,000 بندي کېږي. په دې کې بیا داسې هم شوي بس اکثر منظوري نظر خلک وي. بالکل جی بالکل. ستاسو مخې ته کتاب پروت دی، د دې نه راته کلام ووایي کوم چې جی. نو بس دې نه به هم درته یو داسې کلام ووایم او دا به ټول ووایم چې په دې کې د دې معذورتیا ذکر شته. جی جی. نو دا به هم درته په ترنم کې زمزمه کم چې زه هم چې دا راته داسې ووایه ترنم کې راته بیا د خپلې خوښې بل ووایه. نو بس دا هم زما د خوښې دی چې ما لیکلی دی خوشحالۍ چې ما لیکلی دی نو هغه شعر چې دی دا د شاعر اولاد دی، نو په مور پلار باندې چې دی ټول بچي ګران دي. خبره کوي دا زما یو شعر دی چې وران شعرونه مې هم ما باندې ډېر ګران دي، وران شعرونه مې هم ما باندې ډېر ګران دي، خپل اولاد کله په خپلې مور سیوا شي. موږ شکر الحمدلله داسې خویندې هم ګڼي یو 6 وروڼه یو. زه په ټولو کې مشر یم. مور مې 2010 کې وفات شوې ده، نو هغه په هغه وخت کې ژوندی وه. نو زه کور کې په دې ډنګورو باندې داسې را روان وم، نو دا سلیپ یې وکړو نو داسې وښویده، نو زه پرې نه وتم، دیوال سره رامنې شوم. خو مور مې زر راپاڅېدو وی خدای دنیا روانه شوه. دنیا په ښو خلکو نه روانه شوې ده او نه ودانه شوې ده، خو د هغې د زړه دنیا چې وه نو هغه زه وم، نو هغه په ما باندې روانېده. نو ځکه هر څومره مات ګوډ وم نو دغه شانتې هم دې خبرې له بیا راشي کو دا اوس هر څه دي نو زما اولاد دی، زما غزل دی، زما شعرونه دي، زما اولاد دی. نو همدا به ورته زمزمه کړم. نن راته بیا هغه بې ننګه یادېده ورو، دا لیونې زړه ورپسې مې جړېده ورو. نن راته بیا هغه بې ننګه یادېده ورو، دا لیونې زړه ورپسې مې جړېده ورو. ما درله زړه درکته وټوم په سیخونو باندې، ما درله زړه درکته وټوم په سیخونو باندې، بیا دې د اور د پاسه کېښود سوځېده ورو، دا لیونې زړه ورپسې مې جړېده ورو.
ما وې زما په حال خفه به شي زه څه خبر وم ما وې زما په حال خفه به شي زه څه خبر وم یار مې د ځان سره مسکی شو خندېده ورو ورو دا لیونې زړه ورپسې مې چړېده ورو ورو نن په معذورو خپو ساجد درتللو ستا درګاه ته نن په معذورو خپو ساجد درتللو ستا درګاه ته په لویه لار کې غورځېده بیا پاڅېده ورو ورو دا لیونې زړه ورپسې مې جړېده ورو ورو نن په معذورو خپو ساجد درتللو ستا درګاه ته نن په معذورو خپو ساجد درتللو ستا درګاه ته په لویه لار کې غورځېده بیا پاڅېده ورو ورو دا لیونې زړه ورپسې مې جړېده ورو ورو نن راته بیا هغه بې ننګه یادېده ورو ورو دا لیونې زړه ورپسې مې جړېده ورو ورو دا لیونې زړه ورپسې مې جړېده ورو ورو ډېر ښکلی ډېر مزېدار ساجد صاحب ډېر مزېدار خود اعتمادي په دې خلکو کې ډېره زیاته وي بیا ډېر کسان داسې چې هغوی دا خپله معذوري کمزوري نه ده ګڼلې دا خو موږ د وغوښته چې تاسو پکې د دې ذکر وکړئ ستاسو په کلام کې داسې شته دی چې یاره په هغې کې د اعتمادۍ ذکر وي چې او زه هم هر څه کولی شم بل زما په دې وینه کې او په دې خوی کې الله پاک چې دی نو د خود اعتمادۍ دا پاور چې دی دا سیوا اچولې زما د دې چم ګاونډ د دې چا پیرچل جی جی یو کس ته اکثر دا غلطي چې هر څوک وکړي څوک دومره نه دغه کوي یا خو چې د معذور انسان نه وشي جی یا د جومات د مولا نه وشي یا د کلي د مشر نه وشي یا د ناجوړه نه وشي یا د ناجوړه وغیره داسې نو په دې باندې ډېره زر ګوته اوچتېږي نو بس یو ورځ داسې په ګپ شپ کې ما نه داسې دغه وشو نو زما د علاقې یو محترم و او زه ویم چې وویري چې دا پروګرام کله دغه کېږي چې دا احساس ولا بیا ورکم چې وویري بلکې دا ټولې دنیا ته زه خوشحال کمزورې نه یم چې به ډار کړم ښه په جار نارې وهم چې خوله یې راکړه نو زه ورته زه ویم اوس بیا ستاسو د دې میډیا په وساطت باندې نو ما نه داسې څه کار وشو نو هغه وی خیر دی تا ته ګناه نشته ته هسې هم الله پېژندلي هغه یو طنز سره ووی زما په دې معذورتیا په دې بېوسۍ په دې مجبورۍ زه نه ګڼم په هغه ته ښکارېده دې پورې یو خندا غوندې وکړه هغه طنز وکړه چې ته هسې هم خدای پېژندلې ما ورته وی حاجي صاحب په دې دنیا کې اونیم دي که 8 ارب مخلوقات اوسېږي لکه انسانان اونیمونه والا تر 8 اربو پورې انسانان په دې دنیا کې اوسېږي او زه خو ډېر خوش قسمت یم چې په دې رګونو کې ما خدای پاک پېژني او تا دې دومره مال حال سره څوک په خپله کوڅه کې هم نه پېژني بس داسې ملامته شو داسې بل زما د ریلوې سټیشن کې ډېره ناسته پاسته کېږي نو هر سهار یا د مازدیګر یو مشر سړي به واک کو نو هغه به چې ما له مخې ته راغی نو یاره ډېر ښکلې ځوان زه چې تا ته وګورم بس دا زړه مې نیم پاتې نه شي میاشت 20 ورځې هغه دا دغه وکړو یو ورځ مې ودرو ما یې قسم دی که ما ځان ته معذوره ویلي او تا زما دا زړه اوبه کړو زه چې یم کله تا نه واپس لاړ شم او زه کور ته لاړ شم نو زه په ځان ګنټه سوچ کوم چې په ما کې څه کمې دي ته ما احساس کمترۍ کې اچې نو بس ما ورته ویم سره ستا ده چې څومره خلک ګرځي ته ما ته ووایه کم یو لکه د جاز والوته خو تاسو په خپله خپلې ډنګورو په ټیشن هغه سرته او دې سرته زه یو زه په ډنګورو ځم یو خبره ده نو دا ما خپله مجبوري نه ده ګڼلې او بس دا د الله ویش دی چې یو څیز درنه والي د هغې په بدله کې به ډېر څه درکوي یا د دې عقیدې قایل سړی یم خو با عقیدار چې خپله خوښه
ډېر ښکلی ډېر مزېدار پښتو اورېدونکي الله دې نور هم ډېر کړي. بیا د سوشل آمین میډیا په آمین. ذریعه باندې شکر دی ډېر شو ځکه چې موږ وینو عرب هم د پښتو سندرې وویلې او وایي او دغه شانتې چې کوم دی د انګریزانو د ملکونو هغوی کوشش کوي چېرته لاړ شه پېښور ته ووایي چېرته چې کوم دی دنیا وې او جي دا لګیا دي هغوی هم وایي خپل پښتانه چې کوم دی اوري خو بیا هم که ستاسو هغوی ته څه پیغام وي هغوی ته څه میسج وي ځکه چې زما د خپلې خبرې کې غرض دا دی لاړ شه پېښور ته یا دا ځینې څیزونه چې کوم هیټ هم دي ایورګرین هم دي او منلی سوي څیزونه دي او یو پیغام پکې دی یا پکې دا من پیغام دی یا پکې د پښتونولۍ دی نیګیټیو څیزونه په میډیا باندې روان دي چې هغه د پښتو بدنامي کوي څه وایي دغه نو هغه خو ښکاره باره خبره ده چې د ډېر وخت نه دا زیاتې چې دي نو دا زمونږ د خطې سره شروع دي او پښتون یو ښه میلمه دوست یو ښه پتپالونکی جی یو ښه ننګ کوونکی جی لکه داسې قوم دی په میلمه باندې سر ورکوي یا نو چې اوس دا خلک د بدنامۍ او دوی د ورته په ګوته کوي یا نو په دې باندې هغوی په خپله هم پوه دي اوس په هر پښتون پوه دی پښتانه په خپله باندې لګیا دي دغه شي نو پښتانه بس دوی به ترې څه خوري نو چې دا شی دغه دوی ته به څه میلاویږي یا او بل که دلته کې څه بدامني کېږي نو د هغه ځای نه پیسوک نه راځي نو پښتنو کې شته بالکل همدا پښتاني دلته لږ څه اسره کړي او ډېر لوی نقصان وکړي دلته لږ څه ډېر لوی نقصان وکړي او پیغام مې دا دی چې بس مینه خوره کې په دې ټپه باندې بیا راټوله کړو چې پښتنو یو بل نظارېږي مرګ راپسې د نیمه خوا به پاتې شو نه ډېره زیاته مننه نن راغلي وو ساجد اوان صاحب خواله امید لرم تاسو به د پروګرام نه خوند اخیستی کوشش کوو چې یاره وخت په وخت باندې دوی خواله بیا راشو بیا هم چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ فاروق جان حسین سره د خپل ګران ملګري رفیع الله خان شینواري سره اجازت غواړي د لوی الله په امان